اسلامی حکومتونه دغسې خلکو ته هارونه ورا چې عقیدونو کې نه بندوي خو دلته خو هغسې شته دی نه اسلامي حکومت غازي صاحب قید کې دی 5-6 کالونه بیا به دې کې هغه غریب دلته تکلیفونه هم تېروي مشقتونه هم تېروي د هغوی خاندان باندې بس تېرېږي دا خو چې د هغوی نه تپوس وکړې تا ته به یې ووایي مونږ خلک خو یوې میاشت پورې ها وکړه کیسه ختمه شوه بیا دې جیل ته یو سپرډنټ صاحب راغلی دی د نجم عباسي په نوم باندې مخکې دا سپرډنټ صاحب په دا مردان جیل کې و هلته د مشال په دا کاته کې چې کوم غازیانو د هغې سره ظلم وکړو په مختلفو طریقو سره تشدد ظلم هغه دوه غازیان یې هریپور ته بدل هغه وخت کې او دوی ډېر اسماعیل خان ته ولېږل انتهایی غلط الزامات په هغې باندې یاره دا چرس خرڅوي وایس خرڅوي هلک هغه غازیان دي په کوم جرم کې راغلي ته خو دا وګوره که نه د دغسې خلکو مبارک کې داسې یې نه اخلي چې دوی به دا کارونه وکړي هغه کسانو څو بیرې ما ته به ذاتي خود د جیل له ټلیفون نه ټلیفون وکړو ویل موږ دغسې سزا کیو دغسې ظلم را سره روان دی الله دپاره تاسو زموږ دپاره اواز اوچت کوئ که نور څه نشي کولی رها کولی هم نشي واپس هم چې د مردان ته راوړل دې ظالم بدبخت هغه ظلم وکړو دلته دوه نیمې میاشتې مخکې چې دی را بدل شو د غازي فیصل خالد فیصل صاحب